ډیر خلک راسي شته بچو کې داسې کار کوي چې د هلک او د جینۍ فرق کوي. دا خبره یاد ساتل غواړي. ستا هلک دی که ستا جینۍ ده، اول خو دا خبره یاد ساته که ته د خپلې لور په راوړلو باندې خفه شوې، رب العالمین په قرآن کې وایي چې دا د مشرکانو د مکې صفتو چې کله به یې لور وشوه واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو کظیم یتوارى من القوم من سوء ما بشر به. رب العالمین وایي چې کم سړی په لور خفه کیږي دا صفت د مشرکانو د مکې دی چې هغوی به د خپلې لور په راوړلو باندې خفه کېدو. والله دا صفت دا خو ډېر دا الله ته پته ده، د دې ښکاره نښه رسې ده چې لور یې وشي نو چاته څه نه وایي، نه پې عقیقه کوي، نه ولا نور مبارکي چا قبلوي، نه بل چاته د مبارکۍ خبره کوي. چې زوی وشي نو بس بدماشان او مرداران خلک به ډزې هم پکې کوي، نور ګنده کارونه هم کوي. په ځای د دې چې رب العالمین ته شکریه ایستلې، سجدې ورته لګولې چې د اول نه دې د بچي په سر داسې کارونه وکړه چې د قرآن او د حدیث خلاف دا بچی به ستا کوم صحیح بچی جوړ شي.